اکثر خلک دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب فاسد خیالات مې په ذهن کې راځي، په دماغ کې مې غلط خیالات او سوچونه فکرونه راځي. بعض وخت داسې سم ګسره د خپل ځانه مې بد وسی او ډیر غمجنه سم چې دا ولې دا غلط خیالات مې په فکر کې راځي او فاسد خیالات مې په فکر کې راځي. که غواړئ چې تاسو یو آیات د قرآن تلاوت کوي او دا بیماری مې شسي او د دې څخه الله تعالی تاسو حفاظت وکړي، نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې د مخته در سره شیر کړي چې نور مسلمانان ته هم د دې فایده ورسیږي. د قرآن کریم یو آیات مبارک دی چې کله تاسو د دې قرآن کریم د آیات تلاوت کوي 314 واره، الله تعالی به تاسو د دې مرض څخه حفاظت وکړي. هغه آیات داسې دی: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.